کم بنده ته وکتو چې ویې خندل هغه بنده ته چې هغه د شپې راپاڅېدلی دی او په تهجدو ولاړ دی وی الله وایي چې د زما دپاره خوب پرېښودو پسته طلایي پرېښوده او په دې تورو تیرو کې او په داسې حالاتو کې ما ته ولاړ دی چې ټول خلک وده پراته دي ټول خلک بېغمه دي او دی ولاړ دی ما ته د دې د لاسه د تهجدو د لاسه الله په ژوند کې ډېر برکت اچوي او چې کله الله یو سړي ته وګوري او وخاندي ستا اوس څه خیال دی چې د دې خندا نه بعد به د الله عذاب راځي نه د دې خندا نه بعد به خوشحالیانې راځي چې الله ورته وخاندي که نه نو بیا پرې خوشحالیانې راځي کوشش کوئ د تهجدو تهجد لمونځ به ځان لازم کوي نفلي روجې نیسئ زموږ په دې پښتنو کې دا غټ مشکل دی دوی د روجو سره نه دی عادت صحیح ده چې په دې کې تکړه دي چې د نورو قومونو په نسبت زموږ په دې ملک کې پښتانه فرضي روجې ډېرې په شوق او ذوق سره نیسي خو روجې نفلي په دې کې موږ ډېره لویه کوتاهي کوو ډېره لویه کوتاهي په موږ کې به ډېر لږ خلک وي چې هغه به د پیر او د جمعرات د ورځې روجې نیسي په موږ کې به ډېر لږ خلک وي چې هغه به په میاشت کې د 3 ورځې روجې نیسي کم سے کم د الله بندګانو کو په دې هفته کې د 2 روجې نشئ نیوی او دا درته ګرانه ده نو په دې میاشت کې خو 3 ورځې روجې نیسئ که نه سهر نه د ماښامه پورې ته د دنیا دپاره منډې وهئ د جیدادو د بچو دپاره نو د الله دپاره ته په پوره میاشت کې په 10 ورځو کې 3 ورځې روجه او دا روجه هم صرف د ورځې د یو څو ګنټو دپاره ده ته نشي نیولی او یوه نیکي په څو ده په لس تا چې 3 ورځې روجې ونیوي لکه تا چې میاشت روجې ونیوي او بیا په دې ترتیب باندې ځه څومره اسان دی د خوشحالي حاصلول د حقیقي مجد تاسو ته کوموي الله په قرآن کې هم دا خبره کړې چې چا نیک عمل وکړو ښایسته عمل یې وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې وکړو من ذکر او انثى که سړی دی او که زنانه ده وهو مؤمن او دا سړی موحدي توحیدي برابري فلنحيينه حياة طيبة الله يزبو له حياة طيبة ورکما حیات طیبه معنی ده الله یزبو له ښایسته او پاک ژوند ورکم پاک ژوند معنی د خوشحالو ژوند الله یزبو له ورکما چې کله تاسو نیکو اعمالو له زور ورکوئ دا روجې به انشاءالله شروع کوئ او که نه اواز ډېر ورو راغی شروع کوئ به که نه 3 روجې نیسه اگر که زه هم چې په دې هفته کې دا 2 روجې هم ګرانې وي خو زه خیر دی که ته ما ته دا وایې چې زه مزدوري کومه کارونه مې ډېر دي مصروفیات مې ډېر دي یا بیمار یم یا ستړی یم 3 ورځې روجې نیسه غوره دا دی چې ته دا 3 ورځې روجې نیسې ونیسې چې 14مه 14مه 15مه ایام البید ورته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې ثابت دي چې غوره دا دی چې دا 3 ورځې روجې پرله پسې په دې تاریخونو ونیوی شي دا ډېره غوره ده او جایز دي چې انسان د میاشت په هره ورځ ونیسي نو که ته ډېر هم کمزوری او زما په شان یې زه هم ډېر کمزوری یم د الله یو کمزوری بنده یم خو دا د دې ملګرو په ما باندې حسن ظن دی او ښه ګمان دی الله دې ما دغه شان کي بلکې الله مې دې د هغې نه هم زیات کړي څنګه چې تاسو په ما باندې ګمان کوئ او الله دې دې محبت ته لاسه موږ د عرش په سوري کې ودروي ما خبره دا کوله که ډېر کمزوری و زموږ په شان کمزوری بندی او کله یو بانه او کله بله بانه یو په 10 ورځو کې یوه روجه نیسه 10 ورځو کې یوه روجه داسې هېڅ ګران نه دي یو ورځ به داسې لازم راځي چې یا د چوټۍ ورځ ده یا مثال کې بل داسې ستا ورځ ده چې کار پکې ستا نشتي مصروفیات نشتي تا ته پته ده چې زما هېڅ نشته روجه ونیسه
روجي نیول کم ګران کار دی دغه شان عباداتو له زور ډېر ورکول د الله ذکر له زور ډېر ورکول خوشحالي ټولو د الله په ذکر کې پرته ده الله سبحانه وتعالی یادول زه به د قسم خورم د الله په کور کې چې کله دا اذکار د سحر او د ماښام دا په مخه وي او د فرض مانځه نه بعد چې کوم اذکار دي هغه م وي او عام چې کوم اذکار شریعت کې راغلي دي هغه م وي الله به دله دا ژوند د ناشنا خوشحالونه ډک کړي او ګوره د ژوند خوشحالي دا نه ده تاسو دا سوچونه کړئ چې الله به د خوشحالونه ډک کړي مته وایي چې الله به ما سم مالداره کړي ما نه به کروڑپتي او لکپتي جوړ کړي نه خوشحالي دا نه ده ګورئ خوشحالي اصل د زړه خوشحالي ده الله دې موږ ته د زړه خوشحالي نصیب کړي ګوره داسې ډېر خلک دي چې هغه کروڑپتیان لکپتیان دي او خوشحاله نه دي داسې ده که نه ده داسې ډېر دي چې بچي شتي ښځې ډېرې دي جیداد یې ډېر دی ښه زورور دي ښه ښایسته دي خوشحالي نشتي خوشحالي دې ته نه وایي ګورې خوشحالي انشراح الصدر چې الله ستا د سینه پراخه کړي او د زړه دې له الله خوشحاله کړي دې ته خوشحالي وایي چې کله تا د الله ذکر کوو الله به دله دغه خوشحالي درکړي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب زړونه مطمئن کېږي په څه باندې د الله په ذکر سره ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله په یادولو سره زړه ته ډېر سکون رسي کله انسان ته یو غټه حادثه راشي او دا زړه ټک کوي چوي او دا زړه دې مرۍ ته راورسي او چې کله دا تندی الله ته په ځمکه کېږي او سجده ولګوي د دنیا دا ټول غمونه به درنه هېر شي ځکه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه کوئ چې کله به پې سخته راله نو بلال رضی الله عنه ته به یې څه ووایي ارحنا بها یا بلال بلاله وایي دا مونځ ودروه چې دا مونځ وکړو چې دا زړه لږ په سکون شي چې لږ خوشحاله شو لږ په دې ژوند کې سکون راشي نو مونځ مطلب څه د الله یادول که الا بذکر الله تطمئن القلوب یو سړی دی د الله د ذکر نه غافلی یو سړی دی د الله د یادولو نه غافلی او د ده په ژوند کې د خوشحالي راشي دا زه نه منم دا خبره ځکه چې الله دا خبره موږ ته بیان کړې ده چې نشي راتلی خوشحالي او د الله په خبره کې څه شک نشته څه وایي الله ومن اعرض عن ذکري چا چې مخ واړو زما د ذکر نه زما د دین نه زما د یادولو نه یو سړی دی ټول ژوند په دنیا کې دی دنیا کې دی مطلب دی په دنیا پسې په منډو کې دی ومن اعرض عن ذکري يلا نسبكي فإن له معيشة ضنكا الله إذا غمون ندك جون ونوركوما فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الله يرباب يسوم د قیامت پورز ورون وجه دا و چې دی په دنیا کې وړونو د الله د دین نه د الله دین نه لیدو د قرآن نه غافل و د حدیثو نه غافل و د ذکر و اذکارو نه غافل و الله راپاسو په آخرت کې وړون ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا یالله زه دې ولې وړون راپاسولم زه خو ښه روغرم وټومه په دنیا کې خو زما سترګې رګېدې الله ورته وایي کذلک اتتک آیاتنا تا ته وایي درغلي آیتونه زما دین زما درغلی و فنسیتها تا هغه دین یې هېر کړو زه دې هېر کړم اذکار دې هېر کړو زما سره رابطه دې هېره کړه هغه دین دې شاته ګزار کړو نن موږ ته هېر کړی او چې الله دې هېر کړي او بیا دې د قیامت په ورځ هېر